بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو راځو دوهم دریم درس بیا هم راځو په پیکس کې شروع کوو. پرون زموږ یو پیج جوړ کړی و د کمپنۍ په نوم باندې، او هغه کمپنۍ چې وه هغه پیج موږ تاسو پرې ډیزاین کړی و، هغه ته هم هر څه سپارلی و. اوس راځو دوهم پیج جوړوو او په هغه باندې هم چیک کوو، هغه ترسره کوو. راځو موږ تاسو یو څه کار کړی دی، یو څه پاتې ده، اوس دا نور پیجونه هم چیک کوو، کریټ کوو او جوړوو. کمپنیز باندې موږ کار کړی و او دا ټول موږ ویلي وو چې دې کې څه رقم موږ تاسو فارمټ وکړو، څنګه دا راولو، نوم ور اضافه کړو، دا ټول موږ تاسو باندې خبره کړې وه. اوس راځو دوهم یو کالم باندې وایي، دوهم یو ټیبل باندې داسې ټیبل چې هغه یعنې پرایمري کې ولري او فورین کې ونه لري، په باندې خبره کوو. داسې به په سلسله ډول باندې موږ تاسو به چیک کوو. راځو او لغه چې به چیک کوو تېرېږو. خو راځو موږ تاسو خپله ای آر ډي را خلاصوو. ای آر ډي له مخکې چې موږ تاسو چیک کوو مخکې ځو، صحیح ده. په ای آر ډي کې بیا چې دا موږ تاسو یوزر په نوم باندې ټیبل، دا یوزر او دا یوزرز رایټس دا به له وروسته جوړوو، صحیح ده، یوزر منیجمنټ کې. نو کریټ ټیبل کمپنۍ موږ دغه یو ټیبل جوړ کړو. دوهم یو ټیبل چې موږ سره ده هغه کریټ ټیبل امپورټډ بک په نوم باندې ده، چې دې کې موږ سره پرایمري کې موجوده ده او یو فورین کې موجوده ده. خو فورین کې چې ده هغه موږ تاسو سره کوم هغه موجوده ده، د کمپنۍ بک. خو دلته موږ سره د یوزر آی ډي هم موجوده ده. نو دې لپاره د یوزر آی ډي په زیاتو ټیبلو کې موجوده ده. نو موږ یوزر چیک کوو، کریټ کوو، یا لومړی یوزر ټایپ کریټ کوو، بیا یوزر کریټ کوو. خو په یوزر او یوزر ټایپ باندې خبره نه کوو، جسټ موږ یې کریټ کوو د دې لپاره چې موږ تاسې نور کوم ټیبل چې دي هغه په صحیح ډول سره چې وکړي، کار وکړي. راځم کریټ پیج ته، او په کریټ پیج کې ګورئ مخکې هم دلته خبره وشوه سیټینګ په اړه باندې، چې مطلب د دې سیټینګ به څنګه وي. لومړی خو له موږ سره د پیج ټایپ ده، لومړی خبره چې ده د پیج ټایپ ده، کوم رقم پیج ته غواړې ته. پیج کې ریپورټ غواړې، فارم غواړې او ماسټر ډیټیل غواړې، دا نور ټول چارټ غواړې، ډیټا لوډینګ غواړې، دا ټول راځي له وروسته. کلینډر غواړې، ډیشبورډ غواړې، صحیح ده، دا ټول له وروسته راځي. نو زه موږ تاسو اوس په څه شي باندې کار کوو، ځکه ډیټا انټري کوو که نه، ډیټا چې کوو انټري کوئ. نو زه ورته وایم چې زه فارم غواړم، مطلب ځکه ډیټا انټري کوم زه که نه. که ته خالص یو ریپورټ جوړول غواړې که نه، هغه له وروسته موږ تاسو په ریپورټو باندې کار کوو که نه، چې سکیل کوئري له دې چې دا راواخه، دې چې دا راواخه او بیا مساوي کړه. هغه لپاره بیا موږ خالص ریپورټ جسټ ریپورټ سلیکټ کوو، صحیح ده. خو د دې لپاره چې دا فارم د انټري کې کوو، نو دې لپاره ما فارم ورته سلیکټ کوو، صحیح ده. بیا په فارم کې درته چې ساده فارم غواړې، ساده فارم که نه، او یا ایډیټیبل انټراکټیو ګریډ فارم غواړې. کله چې په دې کې ته هغه وکړې بیا ته خپله مینولې هلته ایډیټ کولی هم شي. او ریپورټ ویت فارم، دا مطلب چې کله زه په فارم کې انټري کوم که نه، او هلته په ریپورټ کې به سیملټانیسلی هلته به په هغه کې چینجز کېږي که نه، او هلته به راځي. دا یوه خبره شوه. او بل لیسټ ویو شوه، چې په دې کې به بیا خالي لیسټ ویو راځي له فارم چې څومره راتلله څومره نه راتلل، صحیح شو. نو دغه ټول د فارم چې دی ډولونه دي. خو ما ورته ویل زه فارم هم غواړم، ریپورټ هم غواړم، چې دواړه باید چې شي راشي، یعنې دواړه باید ما ته راشي. زه په فارم کې انټري وکړم، کته د ریپورټ کې راته ښکاره شي دا انټري وکړه، ځکه دا به یو څه وي، یو خپله به په یوزر باندې هغه څه کوي، تاثیر هم اچوي. دلته له موږ سره د څه شي خبره ده، یوزر ټایپ په نوم باندې موږ یو څه جوړوو، خپله یو بل پیج جوړوو، صحیح ده. او یوزر ټایپ چې د ماډل دی یو نارمل ډایلاګ دی. ډایلاګس په دوه ډوله دي. ډایلاګ سره به تاسو کله ولدي که نه، چې کله تاسو د کریټ بټن ووایي په فارم کې انټري کوئ، بیا به تاسو دغه پیج په دوه ډوله راخلاصېږي. که نارمل سي جسټ داسې به کېږي که نه، زه راځم که نه، ګوره د هم کې وم که نه، کمپنۍ ته راغلم، دا نارمل راغله، داسې ماډل نه راغی که نه. خو که چېرته ماډل سي هغه بیا په دې شکل باندې کریټ باندې بټن وکړي، هغه به څنګه سي ماډل ډایلاګ په ډول باندې به راشي ماته. نو دې ته ماډل او د نارمل او د ماډل ډایلاګ ترمنځ چې ده فرق ده. ښه راځم نیکسټ کومای. نو دلته هم کریټ ریپورټ ویت فارم، موږ تاسو ریپورټ چیک کوو، کریټ کوو. خو دلته موږ سره نیویګیشن او چې ده پریفرنس. نیویګیشن پریفرنس کې خبره دغه ده، ټوله نیویګیشن مینیو ده موږ سره که نه، دا هم ده کمپنۍ ده. نو دلته دا خبره کېږي چې ته خو دا پیج کریټ کوې، آیا
دا یو بل مینیو سره ته هغه چیک کوي ګډوي کنه do not associate this page with a navigation menu entry اس خا مطلب دا کنه تاسو په لپاره پیج سي دا کوم پیج ته جوړوي دا له هیڅ مینیو سره هم ما چوا له هیڅ مینیو سره چیکا ما چوا بس هم داسې بوي پوسوي یو وایي غونډي بوي او دوهم د کریټ ا نیویګیشن مینیو انټری دا د کمپنی په شان باندې نه دی همو یو کمپنی وکنه د کمپنیز په شان باندې یو دلته بل هغه راځي ځان ته یو مینیو انټری پر راځي پیغام است کلیک وکي هغه به یوزر ټایپ صحیح ده identify an existence navigation menu دا مطلب چې ما دا کمپنی جوړ کړی دا خو دا کمپنی ته زه غم ورچوم چې شای دا یوزر ټایپ سکله زه دې باندې کلیک وکم دلته به یو کمپنی راځي بیا به یوزر ټایپ راځي صحیح سو نو دا د دې څخه مطلب دغه دا زه ورته یا زه د دې چې کوم یو نوی نیویګیشن منیو کوم خلاصوم په دې باندې پوه شوي ها درېمه برخه د فارم وذ ریپورټس د هغه ډیټا سورس ده ډیټا سورس کې دا مطلب چې دغه پیج چې ته کوم کریټ کوي د دې څخه ډیټا له کوم څخه راځي مخکې مې په دې باندې خبره کړې وه ویب سورس ده ای پی آی ده یا کویري ده نو دې باندې ما خبره کړې وه نو ټیبل کې ما ورته لیکله یوزر ټایپ زه دا چیک کوم سرچ کوم د یوزر ټایپ په نوم باندې ټیبل زه چیک کوم کریټ کوم کریټ باندې کلیک وکړئ دومره خبره دا چې مخکې موږ تاسو ما خبره وکړه چې کله موږ تاسو دا بیرته اپډیټ کوو یا یې ډیلیټ کوو هغه موږ تاسو په رو آی ډي باندې کوو نو که دلته په دې برخه کې موږ ځکه رو آی ډي ورته ډیلیټ کوو د تو پورې د هغه اپډیشن ډیلیشن او ډیمیل عملي چې سي اسانه سي او ترسره سي دا پیج موږ ته کریټ سو که چا تاسو دلته اوس چې وکړئ یو کلیک وکړئ د یوزر ټایپ په نوم باندې چې سو یو پیج موږ ته چې سو کریټ سو د یوزر ټایپ په نوم باندې یو پیج موږ چې کو کریټ کو ها دا یوزر ټایپ ته د څه دا لري کو صحیح ده نو یوزر ټایپ په نوم باندې هغه چې سو موږ ته کریټ سو خیر ها راځو دغه ټایټل به چیک او تغیر کو دغه منس کې انډرسکور دا خیر دا په هغه کې شیرټ کمپوننت کې به زه ترې لري کوم صحیح ده راځو خبره په دې کو صحیح ده لمر سره بچي وي یوزر ټایپ به لمر سره یو یوزر آی ډي دا یو یوزر ټایپ نیم ده د دې آی ډي ستونزه چې هغه ما مخکې پرون هغه اتوماتیک یو هغه مې خسته پروسس نو هغه باندې وس خبره کوم ډیټیل سره لومړی راځو دلته په دې پیج کې به موږ ریپورت او فارم څنګه معلومو د پیج کې به موږ تاسو ریپورت او فارم څنګه معلومو د لپاره یوزر ټایپ ته زرا علم یوزر ټایپ پیج کې سیده کله سیده د کریټ بټن باندې کلیک وکې نو ته وس په فارم کې سوې په فارم سیکشن کې سوې فارم د هغه نمبر سره تاسو سره ده 9 ده د فارم د پیج نمبر تاسو سره څو ده 9 ده که چېرته له دې څخه بېرته ووځئ د تا سره به د ریپورټ د پیج نمبر څو وي 8 یا نو دغه چې سو دا ریپورټ سو او دا چې سو فارم سو نو چې ته کله اوس په فارم کې ایډیټینګ کوې ته کله هر څه یو خبره دا ده که نه چې کله ته اوس په دې آی ډي کې مطلب غواړې دا اتوماتیک چیک کې جنریټ کې نو ته په فارم کې ایډیټینګ کوې چې به ایډیټینګ کوې په فارم کې به ایډیټینګ کوې زه دلته راځم فارم ته فارم ایډیټ پیج وایم او په دې ایډیټ پیج کې ورته چې دا رو آی ډي هو هایډ ده ورسره دا آی ډي هم چیکه هایډ کا ځکه زه دا غواړم اتوماتیک جنریټ کم صحیح ده نو د اتوماتیک جنریشن لپاره بیا زه چیک کوم دلته یو پروسس جوړوم په دې برخه کې دا خو مې هایډ که دې سره زه نور کار نه لرم پروسس په دې فارم کې زه جوړوم چیش کې جوړوم په فارم کې چیش لپاره جوړوم د دې یوزر آی ډي د اتوماتیک جنریشن لپاره چیک کوم جوړوم نو دلته پروسس باندې زه کلیک کوم صحیح ده پروسس ته زه نوم ورکوم اټو آی ډي مخکې مې نوم ورکړی او دغه پروسس چې کوم ده که نه دا ته زه چې کوم یو هغه ورته لیکم یو کیري ورته لیکم چې دا پروسس به دا کار چې کوي ترسره کوي مخکې مې خبره دې باندې کړې وه صحیح ده سلیکټ ان وی ایل دې څخه دا به نن زه بیا هم په ډیټیل سره تشریح کوم چې د ان وی ایل څه مطلب او ماکس څه مطلب او بیا زه په دې کې د آی ډي ورته لیکم د آی ډي څه مطلب خو راځو لنډ به یو تشریح کوم لول ان وی ایل چې دا خپله دا چې دا نل والیو آیا ټولې والیو ګوري او په هغه کې یو نل والیو تاسو ته چې کوي ګوري د مثال په ډول باندې ګوري زه دلته ما آی ډي مخکې له مخکې انټر کړی یو دلته یو راغی
صحیح شو بیا ما انټر کړې ده بیخي مې آی ډي انټر کړې نه ده هلته راغلی دی یو خدای کې اوس ما کانسټنټ کوله پرایمري کې ده خو ځینې وخت کې بیا دا پرایمري کې نه وي که نه دلته مې نوم انټر آی ډي نه ولاړه اوس دلته چې کوي دی دلته انویل انکیس که چېرته انکیس که نه هر وخت کې نه انکیس که چېرته یو والیو انټر سوي ده آی ډي نسته نل ده نو دا اوس که ته خالص دا انویل نه ولیکې ماکس ولیکې هر څه ولیکې بیا به په هغه وخت کې تا ته مشکل دا یې هغه به چې وي دا ټول ریکارډ هر څه به وغیره به چې سي ډیمیج سي تا ته به تاوان ورسېږي مطلب ځکه ولې هلته والیو نل ده او ته دلته وروره یو انکریمنټ ورسره جمع کوې له نل والیو سره انکریمنټ نه کېږي که نه له لای تناهي سره یو چی هم نه جمع کېږي که نه هنسته چی نه نو ځکه نو دې لپاره زه لیکم ان وی ایل چې که چېرته په دې کې والیو نل هم وي نل والیو کې وګوره نل والیو او بیا داسې کله نل والیو وکته نل والیو نه وه موجوده که نه نو مکس راواخه که چېرته موجوده وه که نه زه ورته وایم چې مکس والیو راواخه صحیح ده که نل والیو موجوده وه بیا زه بل کنډیشن ده که نه وه موجوده چې وکړه آی ډي راواخه مکس آی ډي راواخه صحیح ده خو که چېرته نل والیو راغله بیا دا نل والیو چې کنسیډر که زیرو یې که صحیح ده که نل دی لای تناهي به زیرو سي له سره سره خو دوه جمع کېږي که نه دوه جمع زیرو دوه درې جمع زیرو درې یو جمع زیرو یو که نه نو اوس که چېرته دا لای تناهي جمع یو څه شی کېږي یو شی نه کېږي نه کېږي که نه نو نل کې یو شی هم نشته خو زه په انکیس که نه دا خو یو ایکسپشن ده که نه نو د موږ تاسې ډیټابیس کې باید ټول هر څه اړخونه باید چیک وو ټول فیسټ باید موږ چیک وګورو په هغه کې باید موږ هر څه ته سوچ وکړو چې که چېرته مطلب دا کیس راغی انکیس دا مسله سو دا شی به ورته حل کړو دا مسله سو دا مسله نو په دغه کې اوس که چېرته انویل نل راسي هم پروا نشته که چېرته نل نسي رای خو لا ښه خبره ده نو د دغه ټول کوډ مطلب چې سو دغه شو اوس که چېرته کوم پیشن لرئ ووایئ آی ډي خو نل بیخي پرې کېږي نه بې سره کار ښه بلکل صحیح ده که ځینې وخت کې دغه یو اتوماتیک جنریشن چې ده اتوماتیک آی ډي چې کومه ده دا یوازې د پرایمري کې لپاره موږ تاسو نه لګوو یوازې د پرایمري کې لپاره موږ تاسو نه لګوو د هر یو ټایپ لپاره موږ لګوو د هر یو ټایپ لپاره موږ چیک کوو لګوو د هر یو ټایپ لپاره موږ چیک کوو لګوو مثال په ډول باندې ان کیس په دې باندې ما پرایمري کې نه ده لګولې خو دا چې د نمبر ده آی ډي ما ورته ویلې او دا آی ډي زه ورته وایم چې آی ډي به پرایمري کې ده نه وي پرایمري کې ما چې لپاره لګولې پرایمري کې مې دې لپاره لګولې چې دا آی ډي زه راواخلم بل چې کوم فورین کې کوم without ما مخکې موږ تاسو په نارملایزیشن کې خبره وکړه چې just only primary key column can repeat in other table اوس که چېرته دا پرایمري کې نه دا به بل ټیبل کې بیا چیک کېږي نشي راتلی که نه نو دې لپاره چې هغه بل ټیبل کې راشي دا ما پرایمري کې کړي صحیح ده دا خبره مې ځکه پرایمري کې ده ځکه دا نل هغه ناټ نل ده دا یو کانسټنټ پې لګېدلی ده چې په بل ټیبل کې باید چې وي د دې هغه بل ټیبل د هغه لپاره چې د دې ټیبل چې بل ټیبل ته ریلیشنشپ موجود ده نو ته باید به خامخا چې واچوې یو والیو باید واچوې خو زه دا پرایمري کې نه اخلم صحیح ده او دلته ورکوم آی ډي مې نه کور صحیح ده کانسټنټ مې هم نه ده پې لګولی والیو مې انټر که والیو مې چې که انټر که نو په هغه وخت یو بیا تا ته انویل چې سي یو لوی مشکل وي اوس پې پوه شوې نو د هغه لپاره موږ تاسو چې کوو دا یو لیکو نو راځو انټو په کوم پیج کې موږ ته دا د پام پیج کوم یو ده نه ده که نه نو زه دلته ورته لیکم هسې په پینایل کې او پرام له کوم څخه له یوزر ټایپ څخه صحیح ده یوزر ټایپ دا به والډیشن موږ صحیح موږ کړی ده خو دا پروسس دا کوم پروسس ما چې جوړ کړو دا به کله ترسره کېږي چې کله موږ ته چیک کړو دغه پیج چیک کړو سبمیټ کړو ښه په کوم بټن سره سیده موږ سبمیټ کوو په کریټ بټن سره بل ټایپ بټن هم تاسو سلیکټ کولی شئ صحیح ده دا کوو دلته راځو یوزر ټایپ ته نو دلته اوس خالي یوزر نیم ده اوس دا یوزر نیم کې به یوزر یو کارکوونکی دې باندې دا یوزر نیم به زه هر وخت انټر کوم دا سره کوم مسله ده ښه یا ځینې وخت کې یوزر نیم سره راشي په د یوزر ټایپ کې که نه د
داسې کسان کې واچوي چې هغه مطلب د موږ تاسو د پالیسي چې دی هغه له موږ په تاسو پالیسي کې هغه شی نشته هغه نه په مثال په ډول تدریسي مدیر کې ورچولی ده که نه تدریسي مدیر موږ تاسو پالیسي کې نشته موږ تاسو پالیسي کې سټوډنټ ده ټیچر ده صحیح ده او ان کیس یوزر ده دغه درې هغه له موږ سره موجود دي نو ته که ته غواړې چې له دې دریو څخه بغیر بل څه نشي کینټر نو په دې وخت کې زه بیا چیک کوم دلته راځم او دا یوزر ټایپ نیم چې کوم ده دا سلیکټ لیست کوم چې سلیکټ لیست کوم کله چې ما دا سلیکټ لیست کو نو دا به له ما څخه چې غواړي یو والیو به غواړي ګورئ دغه والیو موږ څلورو جینو څخه چیک کولی شو اکسس کولی شو یو شریټ کمپوننټ ده په هغه کې زه چې جوړوم یا د پاپ اپ ویلي لپاره یا د نور هغه لپاره کمپوننټ لپاره زه یو چې کوم سټاټیک چې جوړوم هلته والیو جوړوم هغه ځان دا مسله ده په دې باندې اوس خبره نه کوو بیا کنفیوز کېږي اسکیل کې هم ځان ته خبره ده په اسکیل کې باندې کوم زه راغواړم اوس راځم سټاټیک والیو ته سټاټیک والیو زه دلته ورکوم په سټاټیک والیو کې ورته وایم سیب مهربانه یو والیو له ما سره چې کومه ده موږ پالیسي په مطابق کې هغه چې ده ټیچرز یا ټیچر ده خلاص او دا به ریټرن هم چې کوي ټیچر به چې کوي ریټرن کوي چې به ریټرن کوي ټیچر ګورئ په ځینې وخت کې ډسپلی والیو زه چې کوم پښتو باندې په بیک اینډ کې خو ډیټابیس کې هلته ما پښتو نه ده اډ کړې هغه نو بیا تاسو ته به انګلیسي او لیبل غوندې ده نو دا د دې څخه مطلب دغه ده صحیح ده او سټوډنټس ته سټوډنټ ده او ریټرن هم چې سټوډنټ او بل ان کیس چېرته یوزر وي دا یوزر یا بل شی زه ادر یوزر به ولیکو چې تاسې خپله پیچې وي پیسې یم صحیح ده ادر یوزر او دا هم ادر یوزر او دې باندې به چیک کوي کلیک به وکړئ او دا به چیک کوي سیو کوي ښه راځو کریټ ته نو موږ سره سلیکټ لیست راغلی ده او دوه قسمه یوزران له موږ سره چې دي درې قسمه موږ تاسو پالیسي مطابق یا به ټیچر سلیکټ کوي یا به سټوډنټ سلیکټ کوي یا به ادر یوزر سلیکټ کوي ادروایز یو ناٹ able to select other or create other users صحیح ده نو په دغه کې بیا دغه درې چې بغیر ته بل یو یوزر چیک کولی شي نه سیکریټ کولی لکه دا یو سکیورټي یو پالیسي مطابق یو چې ده یو نوی اکشن ده صحیح ده په دې باندې خو پوه شوئ ښه لومړی مطلب موږ سره ټیچران دي ټیچر هم دلته کریټ کوو صحیح ده ټیچر لپاره یوه آی ډي راغله ټیچر مو کریټ کوو سټوډنټ هم کریټ کوو سټوډنټ لپاره هم راغله او ان کیس ادر یوزر هم چې کوو کریټ کوو دا نه موږ سره چې سو راغی یوزر ټایپ نه موږ سره چې سو کمپلیټ سو دا اوس په دې کې خبره ګډ دا بیا له وروسته زه صحیح کوم که نه ما باید یوزر ټایپ نه وای راغلی او دی وایي کمپنۍ راغلی یوزر ټایپ یوزر باید دلته راغلی وای خیر یوزر منیجمنټ کې بیا موږ دا ستاسو ټول چیک کوو صحیح کوو ښه دې باندې خو پوه شوې که نه اوس راځو P9 رو آی ډي دا کومه هغه ده په دیوال کې یو خو هغه P9 آی ډي ده هغه خو هغه ده پرایویټ کې ده که نه ګورئ کله ما فارم کریټ کوو که نه نو په هغه ما کې دوه اپشنونه راکړل لومړی اپشن چې ما ورته ویل رو آی ډي باندې صحیح ده ښه دا د تا پوښتنه اوس په دې کې جواب کوم صحیح ده راځو دوهم پیج جوړوو صحیح ده او په دې پیج کې دا پیج موږ تاسو یوزر ته جوړوو دا هم له موږ سره یو ریپورټ نه ده یو فارم ده او دا فارم ویت ریپورټ ته ریپورټ ویت فارم ده او دا هم یو کلاسیک ریپورټ ته کولی شئ انټراکټیو ریپورټ یې هم کې نو انټراکټیو ریپورټ باندې هم خبره کوو اوس یو بل امپورټډ بکس کریټ کوو په هغه کې بیا امپورټډ بک هغه کوو صحیح ده هغه دا انټراکټیو ریپورټ زه دلته کې استعمالوم په هغه کې بیا صحیح ده خو اوس فعلا زه دا چیک کوم یوزرز صحیح ده یوزرز په نوم باندې ما یو چیک کو بل پیج جوړ کو او د دې پیج مې چیک کو یو نوی هغه مې ورته اساین کو دا بیا له موږ ته زه بیا له وروسته زه هغه درته کوم دی او د دې ټیبل به چې وي نوم به چې وي یوزرز او دا به یوزر ټیبل کو صحیح ده دا به نیکسټ کو دغلته مسله چې ده په فارم پیج کې ده
تا خبره وکړه چې دلته رو آی ډي له کومه شوه دلته ما ته یایې چې ګوره پرایمري کې خو د ده پرایمري کې دا خو راځي له ټیبله شي ورسره به ته د دې ډي مي ایل یا ډیټا منیپولیشن کوم لانګویج ډي مي هغسې د اپډیشن ډیلیشن انزرشن دا به ته اوس په چیش باندې کنټرولوې رو آی ډي باندې به کنټرولوې لکه ډیبل په سار کې ولته قلم په شکل جوړولی هغه رو آی ډي ده مخکې م تاسو ته پرون دلته له بیک اینډ کې ما تاسو ته یو رو آی ډي شو کړه د سکاټ یوزر چې ما چیک رو آی ډي بیا به نن بیا به هم درته شو کوم ستاسې چې سي یو څه سر پې خلاص دی صحیح ده سلیکټ او ای نیم او سیل او چی رو آی ډي فرام ام پی اوس تاسو رو آی ډي وګورئ د هر یو لپاره رو آی ډي چې ده بیله ده ول د دوی لپاره رو آی ډي نشته ځکه ګوره چې د دوی ټولې ډي مي ایل عملي چې دي هغه په رو آی ډي باندې کنټرولېږي هغه په چیز باندې کنټرولېږي رو آی ډي باندې کنټرولېږي نو دغه د دوی لپاره یو چې ده یو رو آی ډي ده د هر یو ریکارډ یو چې لري یو رو آی ډي لري هر یو ریکارډ چې لري یو رو آی ډي لري د دوی لپاره اتوماتیک دلته رو آی ډي چې کېږي جنریټ کېږي سیستم لخوا چې نو دغه رقم دلته هم ده نو ځکه دې ته چې ورکوي رو آی ډي نور څه کار نشته بس خالي په هغه باندې ډي میل ډیټا منیپولیشن لانګویج کوم عملي سي دغه شي کو غواړې نه راولې صحیح ده نو په دې وخت کې به ته چې کې هغه هایډ کې او یا به هغه چې کې ریموو کې خو کله چې ته دا ریموو کې یا هایډ کې نیو غواړې ته اپډیشن انزرشن او ډیلیشن به چې سي ختم به ته نشي کولی صحیح ده نو ځکه به ته هغه چې وي هغه یې ګوري دومره خبر ریپورټ ته اوس راځم اوس په دې کریټ پام کې موږ تاسو پوره خبره وکړه صحیح ده نو په دې ریپورټ کې نه ده دی چې وزن صحیح ده دا یوزر بله وروسته موږ تاسو چیک هغه یوزر ټایپ کې په یوزر ټایپ کې ګورئ دلته که زه دا کریټ ایډیټ پیج ووایم نو په دې چې کې بیا له ما سره یوزر رو آی ډي زده نه ده هایډ او دا به هایډ کوئ هم نه صحیح ده ځکه په دې باندې تاسې ډي مي ایل عملې سرته رسېږي ډیلیشن کېږي اپډیشن کېږي انزرشن کېږي صحیح ده او که چې د پام ته لاړ شئ په پام کې به دا چې وي هایډ به وي د دې څخه مطلب څوک د څوک به ووایي دلته ولې هایډ ده اول ته ولې هایډ نه ده لکه په پام کې خو موږ شي په خپل هغه په انټریګو په ریپورټ کې چې دا هغه ته مخکې له مخکې کوم غلطي کې شوي هغه ثبت شوي دي شوي معلومات یې یا نوم غلط وي هغه غلط وي که نه هغه موږ چې بیا ایډیټ کوای شو نوم کې هغه کې پاکې د فارم د ریپورټ ترمنځ توپیر یو خو دا چې کسټمر ته موږ ریپورټ ورکوو بعضې نه دا رو آی ډي دلته اوس په پام کې یوازې انټري کوو دلته په هغه کې انټري کوو دلته ګورئ جست په پام کې موږ تاسو چیک کوو انزرشن کوو دلته رو آی ډي شته رو آی ډي چې ده له پام چې ګورئ ځي ریپورټ چې نه ځي له چی څخه ځي له پام څخه ځي خو مسله دلته چې ده رو آی ډي هایډ کړې ده چې باید دا یوزر چې وګوري نه وګوري ضرورت نشته چې کله هلته کریټ سو لاړه ریپورټ ته بیا په ریپورټ کې ته بیا دا نورې اپډیشن ډیلیشن دا په هغه باندې چیک کوي سرته رسوي ښه راځو یوزر ته صحیح ده که دا یوزر هم کار خلاصوو تر څو پورې چې موږ تاسو کار چې په مخ باندې لاړ شي په دې پیج کې موږ تاسو همدغه سیم ټو سیم سیټینګ په دې پیج کې هم کوو د دې کوم آی ډي چې ده هغه دلته چیک کوم هایډ کوم او یو پروسس ورته جوړوم او پروسس ته نوم ورکوم صحیح ده اټو آی ډي نوم ورکوم او دا هم چیک کوم سلیکټ ان وی ایل او له کوم ځای څخه ماکس آی ډي او که چېرته دا نل وي ضروري کنسیډر کا او پلس 1 ورسره بیا چیکه جمع کا او انټو هغه څوم پیج و پام 11 ده که نه او په پی 11 او آی ډي کې چیکه واچوه فرام یوزر د ما په خیال سره خالي یوزر وبګورو یوزر سو بالکل یوزر سو دا به چې سي والټ سي او دا پروسس به کله افټر سبمیټ به دا پروسس چیک کیږي ډیفاین کیږي او تر سره کیږي به او د کریټ بټن په وهلو سره یا کلیک کولو سره به دا چیک کیږي سرته رسیږي او بله خبره په دې کې دی چې دا اوس که زه دلته رسم که نه دغه کلمونه چې دي ګډ وډ یو دلته د یوزر ټایپ که نه یو یوزر نیم دا یوزر نیم ته وګوره څومره غټ ده ښه پاسورډ ده دا سټیټس ده دا اوس ټول اوس دلته منظم کوم یوزر ټایپ آی ډي یوزر ټایپ آی ډي له ما سره دلته چې ده پورینکي ده دومره مسله چې موږ تاسو نن باید په ریکارډ کې هغه یو نوی موضوع ده هغه د
پورنکی ده دا مسله زیاته مهمه مسله ده صحیح ده دا به اوس چیک حل کو نو دغسې دا په دې خبره کې داسې ده که نه چې اوس موږ تاسو خو په بیک اینډ کې پورنکي واخیسته په بیک اینډ کې موږ تاسو ریلیشنشپ جوړ ده اوس په فرنټ اینډ کې به موږ تاسو دغه ریلیشنشپ څنګه کوو دا پورنکي به څنګه راولو اوس دې باندې خبره کوم یوزر ټایپ آی ډي زه چیک کوم زه غواړم چې په دې یوزر ټایپ آی ډي کې ما ته هغه 3 کسان رایسي له هغه ځای څخه رایسي اوس کله ته په هغه کې انزرشن کوې نه وي ولې اټ کوې دلته به راځي خو ما اوس 3 اټ کړي ټیچر سټوډنټ او ادر یوزر که چېرته ما درېیمه والي کې ور انزرټ هغه به هم اتومات راځي هغه هم چې راځي اتومات راځي سلیکټ لیست یې کوم دا مطلب چې ما ته به چې راځي او به یو ولې چې کوم یو تا سلیکټ کوو کې هغه به راځي درته ته به نه ستړی کېږې ستا له ځانه چې ولیکې که نه او دلته څه ورته وایم دلته سکیل کیوري استعمالوم چې استعمالوم مخکې ما سټاټک والیو استعمال کړی وه اوس چې استعمالوم سکیل کیوري په سکیل کیوري کې داسې ورته وایم چې ته به داسې وکړې سلیکټ او سلیکټ یوزر نیم یوزر ټایپ نیم که نه یوزر ټایپ نیم او یوزر ټایپ آی ډي او فرام یوزر ټایپ where condition لګوم where user type id is equal to د کوم پیج سره د P11 او user type id سره دا چیک کوم user type id دلته user type id صحیح ده او user type id دلته هم صحیح ده او user type name دلته صحیح ده from user type لومړی یو ردیس کوم تاسو ته پته ولګېږي صحیح ده دا کنډیشن هیڅ ورکوونه او دا چیک او from user types دلته user type id نه ده صحیح ده دلته خالص id ده دا به اوس تاسو ته تشریح کوم دا کوډ ما ولیکو سلیکټ ځکه دا یوزر ټایپ آی ډي ما پورن کې کوم ټیبل چې اچولې ده د یوزر ټایپ چې مې اچولې که نه نو زه اوس باید د یوزر ټایپ نه ټولې والیوې راواخلم که نه هغه 3 والي چې ما انزرټ کې ټیچر سټوډنټ او ادر یوزر هغه باید زه اوس دلته شو کړم چې دا یوزر چې کوم ته داخلیږي که نه دا یوزر کوم یوزر ده ټیچر ده سټوډنټ ده ادر یوزر ده څوک ده دا سیستم ته داخلیږي که نه د سیستم داخلي دا څوک ده نو هغه باید زه له یوزر ټایپ هغې څخه راواخلم یوزر ټایپ څخه راواخلم نو دې لپاره ما باید دا کیوري ولیکه سلیکټ یوزر ټایپ نیم آی ډي فرام یوزر ټایپ صحیح ده نو دا کیوري مې ولیکه تر څو پرې هغه ماته چې سي راشي زه دا چیک کوم انټر کوم او بس کریټ بټن وایم صحیح ده دې کې ماته څو هغه راغلی وي هغه 3 والي وي دغه چې ماته دلته راغلی اوس په اتوماتیک چې هغه دلته بله والي وي زه پکوي دلته به اتومات ماته راځي دې ضرورت نشته بیا منډې پسې ووایم چې هله دا را اضافه کړه دا در اضافه کړه صحیح ده دومه خبره د یوزر نیم ده یوزر نیم هلته ټکس ایریا اخیستې ده دا ټکس فیلډ کوو صحیح ده دومره ضرورت نشته او دغه یوزر نیم ته چې ده ګورئ دغه یو ده بیا 2 ده دا سره کم ده دا ټول داسې یو ورټیکل فارم کې ټول راځي که نه زه غواړم دا ورټیکل فارم کې نشته یو ارګنایز هغه باید ولري دوی نو یوزر نیم ته یم چې ته به چې کوې سټارټ نیو رو به نه کوې سټارټ نیو رو به چې کوې نه کوې او سټارټ نیو کالم وکړه سټارټ نیو کالم چې کا وکړه اوس کله ته په کریټ باندې بټن وایې نو دلته به یوزر ټایپ وي دلته به چې وي یوزر نیم وي هغه به سټارټ نیو رو چې وي نو یې کړی اوس څنګه سو یو څه سوري ونیو که نه موږ دا نور هم دغسې کوو پاسورډ ته یم چې پاسورډ چې کوم دا به هم ټکس فیلډ وي او کولی شي په دې باندې بیا نل کنډیشن هم ولګوي وایي ډاینامیک اکشن هم ولګوي ډاینامیک اکشن که اوس لګوي اوس لګوي که یې نه لګوي بیا یې نه لګو له وروسته لګو خو خیر راځو له وروسته هغه یو څه هغه ده ډاینامیک اکشن پاسورډ کې لګو مطلب که پاسورډ له داسې بیا باید داسې ورته وکړي که نه هغه به له وروسته ولګو سټیټس ته راځو ګورئ سټیټس کې زموږ سره څو حالته دي 2 فعال غیر فعال فعال غیر فعال یا لاک انلاک یوزر اگر کې موږ چیک کوو لاک کوو انلاک یې کوو نو موږ سره بند یا موږ تاسې لنډ ورته لیکو که نه
په لاک ان لاک کې موږ تاسو دلته په سټیټس کې ورته چې لیکو لاک ان لاک لیکو ځکه یوزر دوه حالت لري یا به یغه یوزر آی ډی کوم دا هغه چې دا هغه به لاکی او یا به چې سوي ان لاک وي خو بیا هم خیر دا سټیټس بیا موږ تاسو بدلو په ځینو کې بیا دي چې یوزر اکټیو وي او یا ان اکټیو وي یوزر اکټیو وي یا ان اکټیو وي ځینې وخت کې بیا د یوزر یو هغه سی وي کوم اکاونټ سی وي هغه لاک وي ان لاک وي د اکاونټ لپاره لاک ان لاک استعمالیږي او دغه د اکټیویشن لپاره اکټیو اند ان اکټیو چې کیږي استعمالیږي خو دا به اوس موږ تاسو چې کو سلیکټ لیست به کو صحیح ده تاسو کولای شئ تاسو یو بل شی استعمال کوم زه خیر پروا نه لري نو سویچ به درته استعمال کوم چې به استعمال کوم سویچ به درته استعمال کوم او سویچ به درته استعمال کوم او دې ته به زه یو پریټکسټ ها ډیټا ټایپ وارچار اوس موږ تاسو دې ته چې ورکو ویلیو ورکو او ها value required हम आपको post text the pretext the خراجو سویچ پر ځای باندې سلیکټ لیست استعمال او صحیح ده تاسو لږه اسانه وي که تاسو بیا نور څه استعمالول هغه هم استعمالولای شئ صحیح ده نو اسمي د لپاره چې تاسو مطلب د سنې چې به تاسو وایي چې هر څه لپاره سلیکټ لیست استعمالېږي نو سویچ هم استعمالېږي صحیح ده نو دا هم چې د سټاټیک والیو دی په دې کې هم لومړی کې سیده هغه لاک ده او په ریټرن به چې کېږي لاک په ریټرن کېږي او دوهم کې سیده هغه ان لاک ده او ریټرن به چې کېږي ان لاک به ریټرن کېږي دا به وکړي نو پاسورډ سو سټیټس په چې وی لاک اینڈ ان لاک وس دوه خبره په سټیټس کې کوم دې ته وایي چې تبا نیو کالم کې شروع شي او نیو رو به نه شروع کېږي څنګه بسې یو څه خوندور راغی که نه یوزر ټایپ بسې یوزر نیم بسې پاسورډ بسې او سټیټس بسې سټاټس بسې لول سټوډنټ داخلېږي خان پر باندې پاسورډ یې نه ده ورکړی چې سو داخل سو صحیح ها موږ خو اصل دا دوه هم د پورینکی لپاره جوړ کړی موږ ته یو پورینکی راځي اصل خو وس موږ تاسو چیک کوو بل پیج جوړو راځو بل پیج جوړو صحیح ده هغه پیج به جوړ کو بیا نن ورځ لپاره بس بیا سبا کار پیو کو او بسم الله الرحمن الرحیم رادا په یوزر باندې موږ تاسو خبره کړې و صحیح ده او دا سټیټس یې د اکټیو ان اکټیو ده هم کول وروسته بیا دې باندې خبره کوو اسمه د دې لپاره کریټ کوم شي هغه پیج شوی نو راغلی راځو پام ته او بیا لا پام چې زه یو کلاسیک دا به انټراکټیو ریپورټ کو تاسو ته خپل معلومات وسیم او په دې کې موږ تاسو شوی امپورټډ بوکس په نوم باندې امپورټډ بوکس ماډل ډایلاګ به وي صحیح ده او یو نوی هغه به دې ته چیک کو کریټ کو های سکیل دا به هم چیک کو امپورټډ بوکس ریونیټر او منیج ډیټابیس رو پیج مې جوړ کو صحیح ده او دا پیج مې تاسو چیک ورم دا صحیح دې کې چیک کړای دا انټراکټیو ګریډ یو ریپورټ مې جوړ کړای دا صحیح ده دا یو نوی ریپورټ ده او دې کې راځو دې کې سرچ په ډیپل هر څه بس دې لپاره تاسو ما ایکسپوز وي لومړی پکې چیک او لومړی خبره ده چې موږ تاسو باید پام ته راوړو ځکه ځینې وخت موږ تاسو په ریپورټ کې لګیا دې کې به تاسو دا هایډ کړئ یو پروسس به جوړ کړئ او پروسس ته به ځینې کوډ سیده ما مخکې تشریح کړی صحیح ده هغه ته به ضرورت نه وي او پی ډي آر لاسته که نه دلته ما سره آی ډي ده که نه آی ډي به انشاءالله
अब आफ्टर सबमिट को صحیح ده او دا به چې سي کریټ سي دا تاسو چیک وکړئ. بله مسله دلته راځم په دې کې کمپنی آی ډي ده. کمپنی آی ډي موږ تاسو مخکې کمپنی کریټ کړې وه که نه موږ تاسو چې کړې وه کریټ کړې وه دا به زه اوس چې شی کوم څوک به ووایي سلیکټ لیست او یو اسکیل کیری په ځای باندې به زه له چیز څخه له کمپنۍ څخه به کتابونه سلیکټ کمپنی آی ډي دا مطلب چې د کومې کمپنۍ چې دا کتاب راغلی زه به دلته داسې ورته ووایم چې صیبه سلیکټ کا کمپنی نیم او یار آی ډي او خالی آی ډي فرام کمپنی نو دلته د موږ تاسو کمپنی بوکس په نوم باندې ولې ما په خیال باندې که نه زه څومره فکر کوم کمپنی بوکس په نوم باندې وه دا مثلا صحیح شوه او دا به داسې کو سیو سي ادر سورس ته راځم او دې ته وایم چې ته به داسې وي سټارټ نیورو مه کوه او ادر سورس بیا تاسو کولی شئ که نه چې ټکس ایریا ده که نه نو ادر سورس کې بیا تاسو ټکس پیلډ کوئ هم ټکس پیلډ کولی هم صحیح که نه زه دا ټکس پیلډ کوم ځکه چې ادر سورس کې به څه وي خو بل کمپنۍ وي او بل څه وي که نه نو دا پکې راتلی شي او امپورټډ ډیټ دا خو صحیح ده ډیټ پیکر ده او پرایس له موږ سره نمبر ده صحیح ده او بیا تاسو مختلف پرایس ورته ټاکلی شئ بک نیم هم نه موږ سره ټکس پیلډ ده صحیح ده او په انزرټ دې کې به دا چې کوو سلیکټ لیست کوو به یې انزرټډ بای یو چې ده ریسیوډ بای یوزر آی ډي ریسیوډ بای یوزر آی ډي کې موږ تاسو چې کوو اوس په دې کې موږ تاسو سلیکټ لیست کوو او دلته به له یوزر څخه چې راوړو ورته به یې چې یوزر نیم او سلیکټ users صحیح ده او دا مو چې کله وکړو او دا پې ور انټر خو د پام خبره به موږ تاسو چې سي خلاصه بس کمپنی آی ډي جانز کمپنی خانز کمپنی صحیح ده ادر ریسورس تا ورته ټاکل یو به تاریخ کې ورته وټاکي دې تاریخ باندې پرایس یو هغه به وکړو د خانز کمپنی څخه ادر سورس نه موږ سره نسته امپورټډ سیده دا ده هغه وروسته موږ تاسو دې باندې خبره کوو دومره هغه سو بک نیم ده او بیا بک خان دا کار کړی له موږ سره خالي خان یوزر ده دلته دا موجوده بک نیم ده که نه دا به چې کوو تو ووایو چې ته سټارټ نیورو زما کېږه بېرته سر مې انټري کوو صحیح ده موږ سره د جانز کمپنۍ څخه ادر سورس ته موږ سره نشته او په دې تاریخ باندې او تقریبا په دومره پیسو باندې یو د بک نیم چې و هغه مطلب نیو سیستم فور لرنینګ یا دلته لرن بل یو کتاب به ورکړو که نه جاوا یو کتاب و د خان یوزر په واسطه باندې دا چې سوه ریسیوډ سوه اوس دلته خدا خو ما جوړ که دا د پام خبره خو خلاصه سوه د پام خبره چې سوه خلاصه سوه ریسیوډ بای یوزر آی ډي یو دلته به اوس یوزر څه پیس ده یو څه شی ده یو څه شی ده بیا به دلته په دې ریپورټ کې دا خبره وکړمه چې سیبه خبره نوره ټوله صحیح روانه ده او ریسیوډ بای یوزر آی ډي به دا سیده دلته ما سره به ګورئ صحیح ده پلین ټکس بیس به زه دا کوم چې به کوم پلین ټکس بیس به زه چې کوم یوزر آی ډي کوم ځکه چې دا ماته معلومه سي چې دا له کوم هغه څخه دا چې کېږي راځي یا دا ښه received by user ID او list value ها د دې کې زه ورته ټاکم چې شی څنګه remember user name وغیرہ او دا بله مسله ده کې
ها دا به دلته موږ شي وکړو بیسیک انلیسټ اپ والي پاور صحیح شو دا څه مسله په دې کې ها مسله د چی شي ده مسله د دې شي ده چې ما چې استعمال کړی ده انټراکټیو ریپورټ ما چې کړی ده استعمال کړی ده که چېرته دا ما انټراکټیو ریپورټ نه وای استعمال کړی نو ما کولی شوی په دې کې د هغه نوم چیک کوم راولم دا اوس مسله د انټراکټیو ریپورټ ده نو دا موږ تاسو بیا یې هم حل کوو دا مسله چې کوو حل کوو خو بیا داسې کوو صحیح ده چې دلته هغه په بل ډول باندې بیا حل کوو صحیح ده enable user to دا ټول به باید چیک او بیا هایډ کوو د اوس لپاره همدومره بس ده صحیح ده او بیا هغه مسله بیا بل وخت چیک او زه به دا مسله به سبا ته انشاءالله حل کړو چې دا په انټراکټیو ریپورټ کې یوزر نیم څنګه راول په بل ریپورټ کې اسانه ده او په دې ریپورټ کې بیا چې دا یو څه سخته ده ستونزمنه ده صحیح ده